پردی کلتور مه راوړئ دا غربي کلتور چې د شپې به چاپې ووهلې وحشت به جوړ او پر بامو باندې به خلکو تور ختلو او خلک به دربدر کول بې عزته کول دي ګودرونه یم ګودرونه تیم ور واچاوو ما ستا رمو تیم ور واچاوو ما ستا خلک هم را بې عزته کولو نو ما تاسو سره مخه ډېره حیا کالي کړلو موږ تاسو په خپله د ټولنې څه ویو دا لسېدل وو دربدر کول وو دا وهل وو ټکول وو پر خلکو باندې چاپې اچول وو زور کول له خلکو سره زیاتې کول دغه کلتور دا فرهنګ نور پاته ده دا متروک ده دغه نتیجه نه ده ورکړې نه به ما او تاسو کار اسلامي خوشحاله نظام دغه خلکو ته جوړوو تر څو دغه دربدر افغانان ما او تاسو خوشحالي ګورئ د نن راپور ده تاسو به ما اورېدلی وي د نن راپور ده چې په افغانستان بیا په ټوله دنیا کې خفاترین ملک بیا دی خفاترین هېواد چې ټول خلک یې خفا دي ما او ستا ولس د خندا ورځ نه لري د خندا دپاره خوله نه لري چې په کومه خوله باندې وخاندي خو له یوې خوا څخه به یوه ټکاوله بلې خوا څخه به بل ټکاوه راسئ نور دغه ولس دغه رقم خوشحاله کړو چې په دا 21 کاله کې دا 20 کاله کې لوی خندلې ما ورته یې وخندوو زه دی نه وایم چې دا ولس ته قهقهې وکوي دی نه وایم چې ولس ته بېداري وکوي بغاوت دې وکوي یا مخکې خبره واضح کړې ده اسلامي نظام که ماښام راغی تر سهاره به بیعت خامخا ورسره کوي تر سیوري لاندې به ځان ته پناه ورکوي ورسره همکاري به کوي خبره واورئ ګورئ دلته نظامي لیکې به پاکوو ملکي لیکې مه پاکوئ دا رقم ګورئ دا اداره ده ولایت ته په هغه کې به خامخا خلک وي په هغه کې به منشي وي محرر به وي ادارې به وي بل به وي قدر پرسنل فلان فلان دا مسلکي خلک دي دا فني خلک دي دا خدماتي خلک دي دا زما او ستا اهل کار خلک دي دا قلم بدست خلک دي دا په کار باندې پوهېږي دا اداري چوکاټ راته جوړوي دا د دغه هېواد خلک دي په دغه باندې کار مه لري دا د سپوږ د سپې په اډانه کې نه راځي په دغه باندې کار مه لري دا د خپل خدمت ته دوام ورکړي په دغه باندې کار مه لرئ دغه مه دربدره کوئ نه قټه کوئ دا 50 روپۍ معاش ته ورکوئ هغه به 50 روپۍ هم درسره قناعت کوي دا ترې پرېږدي په دغه اداره کې دغه مدیر صاحب دغه مامور صاحب دغه امیر صاحب دا درسره پرېږدي په دغه ادارو کې څلور ټکي دي په پام کې ونیسي ګورې وروڼو اداریان اداري خلک خدماتي فني خلک د څلور ټکي په پام کې ونیسي د نظام خلاف چې حاکم نظام ده اسلامي نظام ده په چلنج سره ویلی شو په پوره باور سره ویلی چې په دنیا کې ساری نه لري دا نظام ګورې ولې په دنیا کې داسې څوک راته وښیاست چې له امیره تر فقیره له امیره تر عسکره له باچا څخه تر اخري سړي پورې دي ټولو اسلامي ارزښتونو ته څوک معتقد وي امارت هغه صف ده چې له امیرالمؤمنینه تر اخري عسکره پورې ټول فرائضو واجباتو سننو مستحباتو حتی آدابو ته ټولو ته ژمن دي ټول یې عملي کړي نو دغسې فوج دغسې مشرتابه داسې اردو داسې رهبري داسې نظام دغسې خلک داسې عسکر لکه د امارت دغسې بشران دا په دنیا کې نشته دا بېساري دي دغه بېساري اردو دا بېساري نظام دا اسلامي نظام دا چې په دنیا کې هېڅ مثل نه لري دا چې تر خیر القرون نه وروسته والله العزیز که بیا پیدا شوي یا تر مهدي آخر زمانه بیا دې فوج ته یې پیدا کړي پر دغه باندې ولس اعتماد وکړي د دغه خلاف په دغه مامور صاحب اداري صاحب او بل پروپاګند نه کوي منفي تبلیغات مه کوئ منفي خبرې مه کوئ مامورین دې نه کوي تاسې یې مه کوئ یو په خپل بل پسې پروپاګند مه کوئ ورورې چې یو ورور له کاره باسې ښې ور اړه کوي سپکوي یې تحقیروي یې تذلیلوي یې د هغه بدې خبرې کوي په هغه پسې پروپاګند کوي د هغه تایید وکوه والله العظیم ستا پکې عزت ده ستا پکې ګټه ده د خدای دپاره کوي که نه کوي خو ته د یو چا تایید وکوه زما تجربه ده ستا په هغه کې په خدای ګټه ده ستا عزت زیاتېږي